نو مولانا صاحب وی چې نجد ریاض ته وی دا ها او چې کله بیانونه شروع کړي دوی وی سعودیان او دا سعودي عرب والا دا ټول وی دا حنبلیان دي او کله وی دا د شافعي مذهب والا دي اوس وی چې دا شیخ نجدي د ریاض نه راغلی دا شیطان او دا اولنی وابي وی اوس عوام که دا خبرې کې سړی جاهلان دي که نه دا اولنی وابي و اولنی وابي هغه شیخ نجدي دی نو بیا دا خبره کړې ده چې الله دې د وابیانو بیخ وباسي خو په هر بیان کې چې موږ ته وراتو شو به دوی راځو او په دوی چې نه یو راغلي وي کار نه کي نو ما په دې زړه کې وي دا خلک د کار خلک دي ځکه به ته په مخه ځې راځي ته بل څوک ولې نه یادې تا ته دا پته دی چې دا خلک بیدار خلک دي او دا کاروبار